وسلم به د روژې نه 2 میاشتې مخکې دعا کوله، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله په بزرګه کې برکت واچې. دا ډېره بختوره میاشت ده. او د بزرګي نه وروسته شعبان، خدای په دې کې برکت واچې. دعا به یې کوله. ولې؟ دا د روژې نه مخکې میاشتې دي. او د الله نبي به دې تېرې شوې میاشت کې اکثر به روژه نیوله. دا کومه چې تېره شوه که نه، اکثر به روژه وه، خو دا روژې ته نږدې ده، یوه ورځ نیمه نه ده. په دې باندې هم خلک په نیت باندې نه پوهېږي، دې نیت ډېر ګران دی، څنګه به یې نیسي. نو دا خلکو به التباس راځي چې دا د شعبان اخیره ورځ ده، که د روژې اوله ورځ ده، دا به یې نه نیول. دې نه مخکې اکثره به د الله نبي ډېرې روژې په هره میاشت به یې نیولې، دې کې به یې ډېرې نیولې. نو د الله نبي به دعا کوله، خدای په بزرګه کې هم برکات واچې او په شعبان کې هم برکات واچې. دعا به یې کوله. او د الله نبي دعا بیا الله نبی 15 کاره کول، 15 خبرې په روژه کې سنت دي. اول نمبر پېشمنۍ کول او وروسته کول. الله نبی به روژه په اوړي کې په اوبو ماتوله، په ژمي کې به په کجوره ماتوله. یو به د الله نبی تلاوت ډېر کوو. قرآن په رمضان کې راغلی، امام شافعي به 3 شپېته ختمه کول، شپېته ختمه کول. امام ابو حنیفه به 3 شپېته ختمه په دې روژه کې کول، 3 شپېته ختمه. نو د روژې اصول او آداب. روژه چې کله نیسي او بیا جوان سړی روژه نیسي، ځوان، الله پرشتو باندې فخر کوي، وګوره دا هغه ځوان دی په ځوانۍ کې په نفس قدم کېښود، په ځوانۍ کې نفس یې مړ کړه او روژې ونیوله. دا د عبادت دپاره دروازه ده. و زکات الجسد، د سو معنی خپله دا ده، منع کېدل. او زکات کې 2 خبرې دي کتابونه لیکي. د زکات معنی پاکوالی. 40 زره کې 100 روپۍ ورکړي، دا یو کم 40 زره مکمل پاکې شولې، پردې حق وکنه مرداره وه، خیرې دی. د زکات معنا زیادت. 40 زره کې 100 ورکړي، دا یو کم 40 روپۍ، دا به زیاتېږي. په روژه سره تکبر ختمیږي. ته چې روغ یې برابر یې، تکبر ولې راځي؟ د سړي ته په حکومت کې ډنډی، د سړي باډي غټوي، د سړي ته پیسې تکبر کوي که نه. سړی یې موړي، ته یو 3 ورځې سړی مړی وکړې که دا دې بیا تکبر وکړي. غټ علاج دې پکې دا راغی، تکبر دې ختم شو. فیض الفقار صاحب لیکلي دي، په امریکا کې یو سیندان سره میلاو شوم، سیندان انګریزو، هغه روژه نیوله. نو میاشت ما څو ورځې ونیسي؟ ویل پوره میاشت نیسم. داود علیه السلام به یو ورځ روژه او یو ورځ به بوزه. الله نبی له صحابه راتله، الله نبی موږ ټول عمر روژې نیسو. الله نبی منع کړه، نه، ښې روژې دا داود علیه السلام دی، یو ورځ روژه یو ورځ بوزه، یو ورځ روژه یو ورځ بوزه. دا روژې د داود علیه السلام دی، دا د هغه سنت دی. او مخکې مې ته ویل چې د الله نبي به دې مخکې روژه کې اکثره غونډه میاشت به یې نیوله، لږ یې څو ورځې به یې نه نیولې، هره میاشت به یې روژې نیولې. فیض الفقار صاحب لیکلي دي، په امریکا کې یو سیندان سره میلاو شوم، سیندان انګریزو، هغه روژه نیوله. نو میاشت ما څو ورځې ونیسي؟ ویل پوره میاشت نیسم. ویل زما ښځه هم پوره 30 روژې نیسي. په امریکا کې انګریز او مسلمان به یې لکه ګوره ته نسوار ټاکو، زما څه خبرې مه کوه، ګوره زما روژه ده، ته زما نه خبرې، زما دماغ کار نه کوي، ته په دري لیونی، پلار هم دې لیونی، ته هم لیونی، د نسوار ټاکو په روژه کې ته لیونی. وایي زما ښځه هم روژې نیسي. وایي ولې؟ وایي موږ په دې باندې ریسرچ وکړو، موږ تحقیق وکړو. دا روژه د بدن دپاره مفیده ده. بدن کې رطوبت وي، لونوالی، بدن کې دا ټول خوراک یې ټول مر که نه، دې کې رطوبت ډېر وي، لونوالی، په دې په د بدن باندې بیا بیماریانې حملې کوي. که دا به تجربه پرې وکړه که نه، میاشتې ته په اوبو کې ټن که دا به وچېږي.